بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب په دنیا کې تر ټولو غوره ډالۍ کتاب دی. ویل ولئ، وایورئ، یو څه ترې زده کړئ او نورو ته یې هم ورسوئ. د کره کتنې مکتبونه، لیکوال سلیم اختر، ژباړن اجمل ښکلی. د غږیزو کتابونو په لړ کې دا ځل درته د کره کتنې مکتبونه په غږیزه بڼه زه سمیع الله شاهد وړاندې کوم چې په دې غږیز کلیپ کې به د پوښتنو ته ځواب وویل شي. لومړی، کره کتنه څه ته وایي؟ دویم، کره کتونکی د کومو ځانګړنو درلودونکی وي؟ دریم، د کره کتنې دندې څه دي؟ لومړی، کره کتنه څه ته وایي؟ کره کتنې ته په عربي کې نقد وایي. نقد په عربي کې د سره او ناسره اشرفیو د بیلولو لپاره کارېده، چې اوس د کره کتنې لپاره د کارېدونکي اصطلاح په توګه د کره او ناکره توپیرونې ته وایي شي. په پښتو کې د کره کتنې نومونه ورته غوره شوې ده. په عربي کې ورته انتقاد او نقد کاریږي. په ځینو ختیځو ژبو لکه په اردو کې بله بڼه تنقید هم دود دی، خو تر تنقیده د نقد معنا پراخه او دقیقه ده، ځکه چې کره کتنه د چا غندنه یا یوازې د نیمګړتیاوو سپړنه نه ده، بلکې د ښو او بدو دواړو راسپړنې ته وایي. د کره کتنې وییزه یعنې لغوي معنا د بېلابېلو وییز زیرمو له مخې د کره او ناکره بېلتون دی، او اصطلاحي معنا سره نږدې دی. کره کتنه د ادب پوهنې چې د ادب علمي سپړنه او څېړنه ده په دریو اړو مهمو څانګو کې راځي. هسې خو د ادب پوهنې نورې فرعي څانګې لکه سبک پوهنه، متن پوهنه او نورې هم شته دي، خو ادبي کره کتنه بیا د ادب تاریخ او ادب تیوري په څیر د ادب پوهنې په ارزښتمنو او مهمو څانګو کې راځي، چې موخه یې د له ورانیو او تېروتنو نه د ادب یعنی شعر او نثر ژغور او د پنځونې د مثبتو اړخونو ستاینه ده. خو زیاتره ناکره کره کتونکي تر اوسه له کره کتنې یوازې د بدګڼو یا ښېګڼو د رابرسېرنې معنا اخلي، چې په دې سره په تشه ستاینه یا غندنه اوړي او د سمې پرېکړې پر ځای پکې ځاني مینه او کرکه ورننوځي، چې دا کار د بډاینې پر ځای ادب له پښو غورځوي. که څه هم کره کتنه له ځاني اغېزمنتیا یعنې تاثر پرته نشي ترسره دی، خو ځاني تړاو او کینه هم بویه دومره پیاوړې نه وي چې کره کتنه له تعمیره وباسي او ادب پرې وګواښي. زموږ کره کتونکي ښایي د خپلې ټولنې او ادب د ورترغاړېدنې مسؤلیت له مخې کره کتنه وکړي، ځکه کره کتونکی دی چې لیکوال یا شاعر سمې لارې ته هڅوي یا یې زړه توری کوي. که کره کتونکی ادب ته لار سیده نه کړي او د وکړه مکړه امر بالمعروف او نهي عن المنکر ورسپارلې سپېڅله دنده سمه ترسره نه کړي، نو د ادب لا څه چې د ټولې ټولنې پړه یې پر غاړه ده. که زموږ کره کتونکي کره کتنې ته په درنه سترګه وګوري، نو پښتو ادب به ډېر ژر د نړیوالو ادبیاتو سیال شي، خو که د تخریب کار ترې واخلي، نو د غوره پنځونو مخه ډب کولی شي او ادب له ډب او ویجاړتیا سره مخامخولی شي. ښه کره کتنه د ادب پر وړاندې د پرمختګ لارې پرانیزي او د هنر معراج ته یې رسوي. دویم، د کره کتونکي ځانګړنې. لومړی، کره کتونکی بویه د کره کتنې لپاره داسې یوه پنځونه شعر یا لیکنه وټاکي چې ده ته یې خوند ورکړی وي او خوښ یې وي. که یو شعر یا لیک د چا ډیر خوښ شي، نو پر هغه ښه فکر کولی شي او د اخیستي خوند له لارې ډیر کمالونه او ښېګڼې رابرسېره کولی شي. خو که یو شعر یا لیک مو خوښ نه وي او څوک یې د کره کتنې لپاره درکړي، نو له سرسري او چوکاټي خبرو پرته پرې څه نشئ لیکلی، ځکه چې نوموړې پنځونې مو د ښکلا احساس نه دی راپارولی چې ښایست یې درکړی شي. دا راز موږ له ښېګڼو سره سره د خپلې خوښې پنځونې بدګڼې هم په اسانه رایستلی شي. دویم، کره کتونکی باید تر شاعر او لیکوال ډیره پوهه او پراخه مطالعه ولري. پر ادبي مطالعه سربیره ورته د نورو پوهو لکه ارواپوهنې، فلسفې، سیاسي تاریخ او نورو څه ناڅه لوست هم اړین دی. خو له ادب سره د اړوندو څانګو لکه ادب تیوري، ادب تاریخ، سبک پېژندنې، متن پوهنې، ژبپوهنې او نور بشپړه او پراخه مطالعه ډیره اړینه ده، ځکه چې د کره کتونکي دنده د ادبي پنځونې له شننې یعنې تحلیل سره سره د جملو، کلمو او د اوازونو د غوراوي انتخاب او د فکر او پیغام څېړنه هم ده. نو که کره کتونکی اړین معلومات ونه لري، د کره کتنې دنده سمه نشي ترسرولی. دریم، کره کتونکی بویه عادل او نافیلی وي، په پرېکړو کې د چا د ملګرتیا، شتو او اغېز پروا ونه کړي. څلورم، د کره کتنې د کره اړونو پر ځای د خپلې خوښۍ او ناخوښۍ په تله د یوې پنځونې یعنې تخلیق تلل ادب زیانمنوي. پنځم، کره کتونکی بویه د خپلې ټولنې او ادب له ارزښتونو خبر وي، خو ورسره
سره ورسره بویا د ټولنې زهرجنو دودونو او د ادب سولیدلو افکارو، طرزونو او فورمونو ته ګوته ونیسي چې په دغه نوي فکر ادب له زاړه پوستکي رایستای او د پرمختګ لار ورښوولی شي، تر څو چې کره کتونکی له مخلیو ادبي ذیلونو، تیوریو او دودیزو خبرو سره حساسیت ونه لري او باغي نوي د سمې کره کتنې هیله ترې شانډه ده. شپږم، کره کتونکی باید مستدلل او منطقي سړی وي. د لیکوال او شاعر نامستدللو او ناهنري خبرو ته ځیر وي او خپلې خبرې په علمي دلایلو وړاندې کړي. زموږ زیاتره لیکنې پر تشو احساساتو او وچ ټینګار ولاړې وي او هره جمله په باید شروع کوو. دا کار کمزوری لیکوال کوي چې دلیل ورسره وي. کره کتونکي ته ښایي چې هیڅ بې هیڅه احساساتي نشي، بلکې د خپلې ادعا د جوتیا یعنې اثبات لپاره داسې دلایل وړاندې کړي چې د لوستونکو او اوریدونکو زړونو ته پریوزي. وم، څرنګه چې کره کتونکی د پنځونکي یعنې لیکوال او شاعر او لوستونکي ترمنځ پول وي، نو پکار ده چې پر یو وخت هم لیکوال ته لارښوونه وکړي او هم لوستونکی د پنځونکي ښویدنو ته متوجه کړي. کره کتونکی د لیکوال او لوستونکي ترمنځ واټن هم زیاتولی شي، خو دا کار د ادب لوستونکي او پنځونکي اندېښمن او زړه کوي. نو له دې کاره ځان ساتل پکار دي په کره کتنه کې چې رښتینولي او صداقت نه وي، په ادب کې لویې غمیزې راولاړولی شي. اتم، کره کتونکی که په خپله لیکوال یا شاعر وي ښه ده، خو کره کتنه بې له وړتیا او مطالعه هم غواړي. نو که کره کتونکی شاعر یا لیکوال هم نه وي، پکار ده چې پیاوړی هنري ذوق ولري او له ښو شعرونو او نثرونو خوند واخلي. هنري ذوق د یوې پنځونې د پیژندنې لپاره تر ګردو غوره لار ده، تر څو چې کره کتونکی د خپل پیاوړي او احساس ذوق په مټ د یو شعر یا نثر خوند وانخلي، شننه او کره کتنه ورته ناشونې ده. نهم، کره کتونکی باید د شاعر له چاپېریال، وخت، حالاتو او سیاسي یا بلې مفکورې سره بلد وي، ځکه د دغو توکو پوهه ورسره د شاعر یا لیکوال د پنځونې په سمه پیژندنه کې مرسته کوي. مثلا که یو کره کتونکی د اجمل خټک له سیاسي فکره، وخت او چاپېریال خبر نه وي، نو کره کتنه به څنګه کوي؟ لسم، کره کتونکی باید د کره کتنې له بېلابېلو چارو لارو او ډولونو سره اشنا وي او د خپلې کره کتنې لپاره پر غوره کړې لارې خبر وي. پر دې سربیره پر یوه لیکنه د کره کتنې د بېلابېلو ډولونو د ګډې کارونې وړتیا ولري، ځکه کله ناکله یو ډول کره کتنه د لیکنې د زیرینې لپاره بسنده نه وي. یولسم، کره کتونکی باید د لیکوالۍ پر لارو چارو، ډولونو او نزاکتونو کې ښه پخه تجربه ولري، پخپله د کلمو کارونې ته ځیر وي او داسې ښکلي ترکیبونه وکاروي چې څوک خوږ نه کړي، بلکې د خوند یوه لړۍ خپاره کړي. دولسم، کره کتونکی باید د سبک پوهنې په اړونو پوه وي او د لویو شاعرانو او لیکوالو سبکونه وپېژني. دیارلسم، کره کتونکی ښایي له څرنګوالي یعنې کیفیتونو نه څومرهوالی جوړ کړی شي. د یوې لیکنې ښېګڼې چې کېدای شي برسېرنې نه وي، د کره کتنې د ساینس په مټ وښوولی شي چې دې ته له کیفیتونو کمیتونه جوړول وایي. پروفیسر سید خورشید حسین بخاري په تعارف تنقید کې د کره کتونکي لاندې ځانګړنې په ګوته کړي دي. لومړی، د یوې پنځونې د کره کتنې پر مهال باید کره کتونکی کره یا معیاري نقد وکړي او افراط او تفرید دې نه کوي چې په دې سره به د پنځونې په اړه سمه پرېکړه وکړای شي. دویم، کره کتنه هله توللې یعنې موضوعونه او زیرلې یعنې دقیقه وي چې کره کتونکی ورته اروايي چمتووالی ولري. که کره کتونکی خواشینی او ناارامه وي، نو کره کتنه دې نه کوي. دریم، کره کتونکی دې یوازې غندنه نه کوي، بلکې د پنځونې د ښو اړخو ستاینه هم ورته بویه چې د کره کتنې رښتینې بڼه او څاره شي. څلورم، د لان جاینز وینا ده چې که پنځونه لرونې وي که نه وي، کره کتونکی باید د لیکوال افکار، موخه، د بیان دود، سبک، د لیکنې منځپانګه او جوړښت وپېژني. پنځم، کره کتونکی ښایي د کره کتنې لپاره د غوره کړي کتاب ښېګڼې او بدګڼې وشني، اخلاقي او ښکلاییز ارزښت او د کتاب د بېلابېلو برخو ترمنځ منطقي تړاو وښوولی شي او پر دې موضوع له بل لیکلي اثر سره دې پرتله کړي. دریم، د کره کتنې دندې. د کره کتنې بېلابېلې دندې لکه ستاینه، سپړنه، د ښېګڼو او بدګڼو توضیح، شننه او د پنځونې ارزښت ټاکنه ښوول شوي دي. خو تر دې درنه دنده له ژوند سره د پنځونې د تړاو زیرنه ده، ځکه چې پنځګر په خپل لیک کې د ژوند ټول مذهبي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې پیښې راخلي. پنځګر دغه پیښې له خپلو انګېرنو یعنې احساساتو او ننګېرنو سره ګډوي وړاندې کوي او لوستونکی په خپلو دغو احساساتو کې له ځان سره راګډوي. نو کره کتنه ځینې موخې لري چې یو څو یې دا دي. لومړی، د هنرمند لارښوونه. کره کتنه د هنر د سمون او پنځګر د لارښوونې چاره ترسروي. کره کتونکی په پنځګر کې د ښې پنځونې وړتیا پیدا کوي او له هنر سره د تړلیو کسانو هنري ذوق روزي.
کره کتنه تل رغنده یعنی تعمیري او روزنیزه وي. کره کتونکی په بې لاسوانده بندنې د پنځګر او د پنځونې سپکاوی نه کوي. نوموړی د هنر د پرمختګ تږی وي او له هنرمند سره خواخوږي لري. ځکه خو چې د پنځګر د هنر ښې خواوې او خامۍ راوباسي، نو موخه یې د پنځګر زړه ماتول نه وي، بلکې موخه یې سمون، لارښوونه او هڅونه وي. دویم، د پنځونې له ځواکه برخمنتیا. کره کتونکی چې یوه پنځونه زیري، نو نیت یې یوازې د ښېګڼو یا بدګڼو راسپړنه نه وي، بلکې دا هم غواړي چې لوستونکی ترې هم خوند واخلي او ورته څرګنده شي چې په څرنګه حالات، کلمو یا ویندود کې وړاندې کړي او موخه یې څه ده، او د خپلې موخې او فکر په انځورونه کې څومره بریالی دی. دغه احساس په کره کتونکي کې سرور او خوښي پیدا کوي او کره کتونکی غواړي چې په دې خوند کې نور هم له ځان سره شریک کړي. میتیو آرلند وایي د پنځونې له ځواکه د برخمنتیا احساس هڅونکی او خوندور وي او ویښ او غوره کره کتونکی ترې بې برخې نه وي، بلکې د خوښۍ په دې احساس کې نور هم له ځان سره ملګري کړي. کره کتونکی گویا د ذوق خاوندانو ته د پنځګر د خوب تعبیر وړاندې کوي او د هنري شاهکارونو په سپړنه او ننداره عام وګړي اغېزمنوي. دریم، پنځونې ته لارسازي. د کره کتونکي په دندو کې د لوړو افکارو پیژندنه، دودونه او خپرونه هم راځي، چې په دې توګه په ټولنه کې پنځونکي راټوکېږي او ټولنه سمې لارې ته سیخېدای او د لارښوونو یوه لړۍ پکې روانېدای شي. له دې سره به د کره کتنې ادب او د ټولنې ترمنځ ټینګ تړاو رامنځته شي، چې دا به ټولنې ته لوی خدمت وي. څلورم، د پنځونې سپړنه او شننه. د کره کتنې یوه دنده د پنځونو سپړنه او شننه ده. کره کتونکی د پنځونې یوازې ښېګڼې او بدګڼې نه ښيي، بلکې شني هم، او داسې شني چې لوستونکي سره یې په پوهېدا کې مرسته کوي او داسې اغېزناکې خواوې او مفاهیم ورته په ګوته کوي چې د کره کتونکي له وجود پرته یې سپړنه ناشونې وي. کومز وایي کره کتونکی چې ترکیبونه له یوې ډرامې، ناول، نظم یا لیکنې خپله اخیستې اغېزمنتیا موږ ته په رڼه بڼه وړاندې کوي، چې په دې توګه نوموړی له موږ سره د پنځونې په پوهېدا او خوند کې چې د پنځونې بېلابېل توکي جوړوي مرسته کوي او هغه توکي را برسېروي چې دا پنځونه یې ښایسته کړې ده. پنځم، د ښېګڼو او بدګڼو بیان. د ټي اس الیټ وینا ده چې د هنر ستاینه پنځونې ته نږدې ده. د ستاینې کار د شیانو رڼونه، هڅونه او زموږ د وړتیاو وړونه ده، ځکه د ادبي کره کتنې تر ټولو لویه دنده سپړنه او شننه ده چې په ادبي ډګر کې یې ترسره وي. د ایډسن په اند ښه کره کتونکی د پنځونې پر نیمګړتیاو دومره ټینګار نه کوي څومره چې پر ښېګڼو کوي. د کره کتونکي دنده د پنځونې ستاینه ده. د دغو پوهانو له اندونو ښکاري چې د کره کتونکي دنده یوازې د پنځونې د ښېګڼو ستاینه ده. له ناسمو اړخونو سره یې کار نه وي، خو د لیک د نیمګړتیاو او د ویندود د ښویېدنو له نښه کونې پرته د پنځونې ښېګڼې او ښکلاوې را برسېره کېدای نه شي. نو د کره کتنې دنده د پنځونې د ښېګڼو او بدګڼو غبرګه سپړنه ده. پر پنځونه باندې د خبرو پر مهال د کره کتونکي حق دی چې د پنځونې ښې او ناښې دواړه خواوې په ګوته کړي. په دې توګه به هم د پنځګر لارښوونه وکړي او هم به هنر د پرمختګ لارې پرانیزي. شپږم، کره کتنه ټولنیز لاملونه هم څېړي. کره کتونکی په کره کتنه کې ټولې هغه لوړې ژورې ګوري چې پنځونه یې اغېزمنه کړي یا یې د پنځونې په منځته راتګ کې مرسته کړي. په دغو لوړو ژورو او لاملونو کې توکمیز، ټولنیز، سیاسي او اقتصادي حالات راځي. یعنې په دې توګه کره کتنه ټولنیز لاملونه هم څېړي. اووم، د شاعرانو هستونه. ټي اس الیټ وایي چې کره کتنه نومورکو شاعرانو ته نوی ژوند بښي. کله ناکله داسې وي چې ځینې شاعران د یو څو شعرونو له امله مشهور شوي وي یا یې ګوت شمېر شعرونه هنري توم نه لري چې منلی شهرت یې پرې ترلاسه کړی نه وي. نو د ټي اس الیټ په خبره دا د کره کتنې دنده ده چې دا ډول شاعران له سره وځلوي او د شعرونو ښېګڼې یې له سره ټولنې ته راوباسي. کېدای شي چې د دوی په شعرونو کې داسې خبرې وي چې نوي کولو ته جوتې نه وي او د کره کتونکي په مټ لوستونکو ته ورسي. اتم، کره کتنه او د ادب ارزښت. د ټي اس الیټ په اند د هر هېواد ادب د یو ژوندي غړي په توګه وده کوي. نو که شاعر له دې خبرې خبر وي، هله ښه او غوره لیکلی شي. کره کتونکی ښایي له همدې ژوندۍ زاویې هرې پنځونې ته وګوري.
کره کتونکي بویا لومړی د ادب په اړه ځان له دې فکره خبر کړي او بیا دې لوستونکو ته وړاندې کړي. په دې توګه به لوستونکي د ادب له موخو، غوښتنو او تصور خبر شي او پنځګر به هم ادب ته د یو ساکښ او اغیزمن څیز په سترګه ګوري. هم د ذوقونو لارښوونه ټي اس الیټ که د کره کتنې دنده د پنځونو شننه او سپړنه ښوولې، نو دا یې هم ویلي چې کره کتنه ادبي ذوقونه روزي. عام وګړي یوه پنځونه د خپلې ځاني تجربې لنډ تنګ لوست او خام ذوق له مخې لولي، خو چې یو لوی کره کتونکی یې ولولي او وشني، نو لوستونکو ته یې ډېر پټ اړخونه رانه شي او د لوستونکو د پوهېدا ځواک لا څه چې د ستاینې وړتیا یې هم ووړېږي او په دې توګه یې ادبي ذوق لار مومي. لسم، د تخیلي ادب د څرنګوالي پلټنه. کره کتنه د بېلابېلو پنځونو له لوست او بېلابېلو پوهنو او هنرونو له پرتلهیزې مطالعې زیږي. نو کره کتنه د تخیلي ادب د رامنځته کوونکو ځانګړنو توکو لټه ده. کولرج وایي چې د کره کتنې ستره دنده د پنځونې محاکمه نه ده، د پنځونې د ادبي ارونو یعنې اصولو موندنه ده. د کره کتنې دنده فلسفي ده چې کره کتونکی یې د ترسروي لپاره هنر ته له بهره د عیني لاملونو له وته ګوري او د یو ساینسپوه په توګه یې د ترکیبي توکو د رایستنې هڅه کوي. 11 د تخلیقي تجربې بیا رغونه. کره کتونکی له یوې خوا کره کتنه کوي او له بلې د تخلیق دنده ترسروي. نو کره کتنه یو ډول تخلیق هم دی، ځکه چې کره کتونکی د خپلې کره کتنې په مټ د پنځګر تخلیقي تجربه له سره رغوي، نوموړی نورو ته په سمه بڼه د وړاندوینې لپاره په خپل ذهن کې پنځونه له سره جوړوي او د دې پنځونې اړوند د هنرمند ځانګړي فکر ته یې نږدې کوي. کره کتونکی په پنځونه کې پر نغښتې ذهني تجربه ځان پوهوي او له دې لارې ځان د پنځګر فکر او مفکورې ته ورسوي چې دغه لیک ترې په دې بڼه سرچینه اخیستې ده. په دې دی هم په تخلیقي لړۍ کې له لیکوال یا شاعر سره همغږ شي او د کره کتنې په جامه کې دا هر څه لوستونکو ته وړاندې کړي.